الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه. دوستانو اوسنی وخت کې د فیسبوک د دوستانو شمیرې څخه د ګروپونو شمېره ډېره شوې ده. څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې له ګروپ څخه ځان وباسو؟ زه نن تاسو ته دغه لار ښکاره کوم چې زیاتره دوستان په دې باندې نه پوهېږي او هغو ګروپونو څخه ځان وباسئ کوم ګروپونه چې په ګټه د بشر په ګټه نه دي یا د پښتنو په خلاف باندې دي، او موږ باید هغو ګروپونو ته لاړ شو کوم ګروپونه چې د پښتنو ملي ګروپونه دي په هغو کې برخه واخلو. نو راځئ یو اسانه لار ده دوستانو چې په دې باندې حرکت وکړو. تاسو به هم وکولی شئ چې ګروپونو څخه ځان وباسئ یا زیاتره وي دا ګروپ چې وي ګروپ بیا نور ګروپونه هم درته راځي. زه غواړم دلته کې یو ګروپ څخه ځان وباسم. دلته کې یو ګروپ د دوستانو هېڅ ترېنه خبر نه یم، د هر چا ګروپ چې وي خو زه پکې اډ شوی یم. زه غواړم د دې څخه ځان وباسم. نو کله چې دغه ګروپ راخلاص کړو ګروپ باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ ښي طرف ته دوستانو. ښي طرف کې چې لاړ شئ دلته کې دوستانو یو دوه واړه ګردې علامې دي چې دا یو د سیټینګ دپاره ده دوستانو. دا سیټینګ د منځنۍ خوا باندې کلیک وکړئ دوستانو. چې کله مو کلیک وکړو دلته کې یو مینو درته راخلاصېږي، یو پاڼه درته خلاصېږي. د پاڼه چې کله راخلاصه شوه دوستانو د پاڼه کې ښکته راشئ دغه څلورم ته، دلته کې لیکلي لیو ګروپس، معنا دغه ګروپ پرېږدمه. نو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دلته بله پاڼه درته راخلاصېږي، دلته هم لیکلي دي چې لیو ګروپ دا ګروپ پرېږدئ موږ غواړو چې پرېږدو. دغه باندې بیا کلیک وکړئ دوستانو. دغه ده هغه کوم ګروپ چې تاسو نه غوښتلو چې ترېنه لرې شئ او پرېږدئ، هغه ګروپ څخه تاسو لرې شوئ. اوس تاسو په هغه ګروپ کې نه یئ. که وکولی شئ خپل ګروپونه لیست کې وګورئ، تاسو په هغه ګروپ کې نه وئ. که غواړئ چې بل ګروپ لرې کړئ دغسې بل هم کولی شئ، که غواړئ چې بل لرې کړئ بل هم کولی شئ. دغه یوه اسانه طریقه ده دوستانو چې تاسو ټول کولی شئ د ګروپونو څخه په دې لار باندې ځان وباسئ. د توجه څخه مننه دوستانو. هیله ده چې پوه شوي او مشکل مو حل شوي.